قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د ژونديو موجوداتو متنوع کېدل د حیواناتو، نباتاتو، جراثیمونو او طبیعي چاپیریال په شمول د اکولوژیکي ټولګې او د اړوندو اکولوژیکو بهیرونو مجموعه ده او د اکولوژیک سیستم د ژونديو موجوداتو د قسمونو او جین په شمول درې کچې لري. له تیرو څو کلونو راهیسې چین د ژونديو موجوداتو د متنوع کېدو د حالاتو د ساتلو لپاره دوامدار کوششونه کوي. نو په دې مناسبت په دغه هیواد کې د نایابو او ورکېدونکو وحشي حیواناتو او ځانګړي نباتاتو قسمونه په زیاتېدو دي او د ژوند چاپیریال یې هم د ښه کېدو په حال کې دی. دا د دې ښکارندوی کوي چې په دغه هیواد کې د ژونديو موجوداتو د متنوع کېدو چارو د ليدو برياليتوبونه ترلاسه کړي دي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در وپېژنم. اوس په چین کې له 200 نه د ډېرو ډولونو د نایابو او ورکېدونکو وحشي حیواناتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او له 100 نه د ډېرو ډولونو ورکېدونکي ځانګړي نباتات ژغورل او ساتل شوي دي. په 2024 کال کې د اوبو مرغانو د څار تازه پایلې ښودلې چې د ژمي په موسم کې په چین کې د اوبو د مهاجرو مرغانو عمومي شمیر 5 میلیونه او 950 زرو ته رسیدلی و چې دغه شمیر د چین نوی ریکارډ ټینګ کړی دی. د مثال په توګه د سنجانګوان په نوم دولتي پارک کې د ژونديو موجوداتو د متنوع کېدو حالات د ښه کېدو په حال کې دي. د تیرې 20مې پیړۍ په 8مې لسیزې کې په چین کې د تیبتي غرڅو شمیر له 20 زرو څخه کم و خو اوس دغه شمیر له 70 زرو څخه زیات شوی دی. براسره پر دی د سیچوان، شانسي او ګانسو په دریو ولایتونو کې د پانډاګانو د ملي پارکونو ترمنځ د پانډاګانو د مختلفو ډلو ترمنځ 14 اکولوژیکي لارې پرانیستل شوی دي او په دې مناسبت په مؤثره توګه 70 سلنه وحشي پانډاګان ساتل کیږي. د وویي غره د دولتي پارک له جوړېدو را په دی خوا په دغه پارک کې د 2800 ډولونو څه باندې 15 زره نوي ژوندي نباتات را توکیدلي دي چې له دې جملې څخه 110 ډولونه د دولت په کچه د مهمو ساتونکو نباتاتو په توګه او 15 ډولونه د نایابو او ورکېدونکو نباتاتو په توګه بلل کیږي. په راتلونکي کې به چین په پرله پسې توګه د نباتاتو د باغونو، د تخمونو د بانکونو او د وحشي حیواناتو د ژغورنې او تکثیر د اردو په شمول هغه سیستم بشپړ کړي چې خلک د ژونديو موجوداتو د ساتلو په هکله اړوند ژوندي موجودات نویو ځایونو ته نقلوي. دا به په هره ساحه کې د ژونديو موجوداتو د متنوع کېدو لپاره ښه زمینه برابره کړي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. بریالي اوسئ.